زلزلې به پرله پسې راځي او په هره علاقه به راځي. داسې نه خبره ښکاره کېږي. داسې نه چې یو ځای کې زلزله راغله او بیا څه وخت بعد بل ځای کې راغله. نه نه داسې به نه، هر ځای کې به زلزلې عامې شي. جزیرة العرب کې دې ملکونو کې به هم راځي، زموږ په ملکونو کې به هم راځي. څلورمه نښه کثرة الزلازل، زلزلې به ډېرې شي. حدیث کی در رضی ابو هريره رضی اللہ عنہ حدیث تے صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې د قیامت نخي ذکر کول نو یو پکې دا وی وتکثر الزلازل او زلزلې به ډېرې شي. په روایت کې دې سم راځي چې وبعده سنوات الزلازل، دې کلونه به راشي چې زلزلې به عامې شي. زلزله خو تاسو ته معلومه ده که زلزله د ځمکې د جټکې ته وایي. بعض علما اوس دلته اختلاف دی، بعض علما وایي دا نښه ښکاره شوې ده، بعض وایي نه ده ښکاره شوې. کوم علما چې دا وایي چې دا نښه ښکاره شوې ده نو هغوی ګوره بعضو ملکونو کې لکه تاریخ رواله وخت په وخت زلزلې راغلي دي. خو صحیح خبره دا ده چې دا نښه لا نه ده ښکاره شوې. امام ابن حجر رحمه الله ناشنا خبره کوي، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وایي چې زلزلې به ډېرې شي، دې څه مطلب دی؟ زلزلې به پرله پسې راځي او په هره علاقه به راځي. داسې نه خبره ښکاره کېږي. داسې نه چې یو ځای کې زلزله راغله او بیا څه وخت بعد بل ځای کې راغله. نه نه داسې به نه، هر ځای کې به زلزلې عامې شي. جزیرة العرب کې دې ملکونو کې به هم راځي، زموږ په ملکونو کې به هم راځي، په نورو د انګریزانو د ملکونو چې دې کې به هم راځي. وخت په وخت به لږ لږ وقفې به وي او زلزلې به راښکاره کېږي، زلزلې به راځي، زلزلې به راځي. دا معنی ده. نو که دا معنی ترې والو چې مراد ته شمولیت دی چې هر ځای کې وي او دوام به ساتي، یعنې په مخه به وي، نو بیا دا نښه راښکاره شوې ده که نه ده؟ نه ده راښکاره شوې. د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا ده چې زلزلې به څه شي؟ ډېرې شي. او ډېرې شي معنی څه ده؟ عامه به شي، په هر ځای کې به او پرله پسې به وي. دا نه چې یو پیر راغله او بیا ختمه شو او بیا 2 کاله او 3 کاله بعد زلزله راځي، کال بعد. نه نه، دا به ډېرې زیاتې شي. نو دا نښه په دې معنې سره لا نه ده راښکاره شي. دغه حدیث چې کوم موږ وایو د بخاري او مسلم ده، په هغې کې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فتنې به عامې شي، ګناهونه به ډېر شي. بیا پکې دا ویلي وتکثر الزلازل. نو دې کې یوه فایده، د زلزلې دا به هله ډېرېږي چې کله ګناهونه عام شي.